د افغانستان پرځول شوی ولسمشر اشرف غني د تیر حکومت د ځواکونو پاشل کېدو یو لامل د تخلیې بهیر ګڼي. دا چې څنګه ولې ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهم خبرو لپاره درسره پښتو وایس نیوز چینل سبسکرایب کړئ. مخکینی ولسمشر اشرف غني د تیر حکومت د ځواکونو د پاشل کېدو یو لامل دغه ځواکونو ته د تخلیې بهیر زمینې برابرول ګڼي. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله فیسبوک پاڼه خپله مرکه خپره کړې ده. هغه په دې مرکه کې د جمهوري نظام د پاشل کېدو ډیر مسؤلیت پر امریکا اچولی دی. اشرف غني ویلي د تخلیې پلان عملي کېده په خوست، جلال آباد، کندهار او کابل کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ټولو قطاعاتو ته د وتلو وړاندیز شوی و. زموږ جنرالانو ته وعدې ورکول شوې وې د ملي امنیت اداره چې یوه حیاتي بنسټ و، کارمندان یې تخلیه او ویستل شول. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي د غني په حکومت کې د کمزورتیا او بېعدالتۍ پخلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی صادق شینواری په دې هکله وایي د غني په اداره کې کمزورتیا او بېعدالتي شتون درلود، اړیکې پر ضوابطو حاکم و. ښاغلي غني زیاتوي د دوحې د سولې د هوکړې ځینې برخې یو اړخیزې وې او دغه هوکړه د کابل سره له سلا مشورې پرته د واشنګټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د غني د دغه څرګندونو پخلی په کار او چارو ځینې پوه کسان هم کوي. د پوهنتون استاد عبدالغفار کامیاب وایي د امریکا په مشرۍ بهرني هیوادونه او په ملاتړ یې ناټو د افغانستان لپاره یې له تباهۍ، بدبختۍ او جنایت پرته بل کار ترسره نه کړ. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې مرکې په یوې برخه کې پر افغانستان ټینګار کوي او زیاتوي چې یوازې د لویې جرګې په جوړېدو سره طالبانو ته د مشروعیت ورکړې احتمال و. نوموړي زیاته کړې طالبان باید په دې خبره پوه شي چې د کمونیستانو او مجاهدینو د تېروتنو تکرار به دوی هم په ارامه پرېنږدي. څوک محرومول، پر زور او وژنو اتکا کول هیڅ نتیجه نه ورکوي. افغانان خدمات او فرصتونه غواړي. خو د چارو ځینې نور شنونکي وایي اشرف غني لا هم هڅې کوي چې خلک تیر باسي. د سیاسي چارو شنونکی وایس ناصري څرګندوي له بدمرغه اشرف غني د ښځو او ځواکونو په ګډون د افغانستان خلکو په تړاو هیڅ احساس نه درلود او نه یې لري. په داسې حال کې چې محمد اشرف غني ویلي یوازې په 2 دقیقو او په ناڅاپي توګه یې له افغانستانه د وتنې پرېکړه وکړه. خو امرالله صالح د اشرف غني د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د کابل له سقوط عین یوه ورځ مخکې د حمدالله محب او فضل محمد فضلي له خبرو دا موندلې وه چې اشرف غني غواړي له هېواده پښې سپکې کړي. قدرمنو دوستان، دا وه زموږ د نن ورځې چمتو کړې ویډیو. که تاسې د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.